الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. فالله جل جلاله باندې د ایمان لرلو څه مطلب دی؟ د دې جواب فالله جل جلاله باندې د ایمان لرلو مطلب دا دی چې موږ باید دا عقیده او ایمان وي چې الله جل جلاله یو دی، هیڅ شریک او مثل نه لري، یوازې هغه حقدار د بندګۍ دی، بل هیڅوک د عبادت او بندګۍ حقدار نشته. دنیا او په دې کې موجود شیان ټول الله جل جلاله په خپل قدرت سره پیدا کړي دي. د ټولو شیانو د پالنې یعنی د ژوند د اسبابو د هغوی د شان موافق بندوبست الله تعالی کوي. الله جل جلاله په هر څه عالم او پوهه دی، که زمونږ ته ښکاره وي او که پټ، هغه څه چې مخکې شوي وي او هغه څه چې په راتلونکي کې کیږي، هغه مونږ ویني، زمونږ خبرې اوري، زمونږ په هر حال خبر دی. ټول شیان هغه ته محتاج دي، هغه هیڅ چاته محتاج نه دی.